ایمانونه یې خرڅ کړل. د پرون جلال آباد کې چې دا کوم ماشوم وغورځولی شو الیاس په نامه باندې تختولی شوی صرف یو څو پیسو دپاره چې موږ له په پیسې راکړلی شي. غریب یې شهید کړو او کور سره یې اچولی و. سره د دې چې دغه ماشوم غریب د زړه تکلیف درلودلو، د زړه بیمار و. دغه قاتل به هم په دې خوشحاله چې ما کارنامه وکړله. انشاءالله الله رب العالمین به دې ذلیله کوي. الله سبحانه وتعالی به دې انشاءالله ذلیله کوي. الله دې در باندې تر هغې پورې مرګ نه راولي چې الله رب العالمین ذلیله کړی نه وي. او الله رب العالمین د دې ټولو مسلمانانو دا سینه در باندې یخې کړي چې هر انسان د نه عبرت سبا واخلي چې یو داسې یو ماشوم چې هغې باندې به د مور او پلار زړه څومره دردېدلی وي. ځکه یو زناور چې عقل نه لري د هغه نه چې کله سړی بچی جدا کړي نو په هغه باندې څه تېرېږي. پاتې لا یو انسان چې دا انتهایي سخته صحنه وي د یو مور او د یو پلار دپاره چې یو خپل بچی په داسې بېوسۍ کې وویني چې هغه د دنیا د زندګۍ اخرنۍ ورځې وي. د ده په ده کې څه خیر میلو شوي. الله رب العالمین د داسې ظالمانو په باره کې فرمایي ویهلک الحرث والنسل. دا هغه ظالمان دي چې دا فصلونه هم تباه کوي او نسلونه هم تباه کوي. دا هغه نسل کش دی، نسل تباه کوونکی انسان دی. الله رب العالمین دی هلاک کړي. الله سبحانه وتعالی دی تباه کړي، ذلیل دی کړي په دې دنیا کې. الله رب العالمین تعالی تجارت را لېږلې په حلاله طریقې سره خپل مال وګټه. د الله د تجارت نه نه یې منع کړی. زمونږ پښتانه په دغې باندې تباه دي چې موږ د بل مال ته نه شو کتلی، موږ د بل خو ته نه شو کتلی. نو په ځای د دې چې د هغه سره ملګرتیا وکړو موږ راولګو د هغه خپې وو. په دغه وجه باندې مسلمان نن تباه دی او دا مسلمان نه دی، دا عمل د ایمان نه